بسم الله الرحمن الرحیم. زه شکر الله شاکر او تاسو د افغان بایټ چینل ګورئ. د مایکروسافټ ورډ څلورمه ویډیو ته راځو. په څلورمه ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د فایند ریپلیس او سلیکټ په اړه خبرې وکړم. د فایند په مرسته موږ څه کولی شو؟ که چیرته تاسو غواړئ چې په خپلو لیکنو کې یو کلمه پیدا کړئ نو تاسو به راشئ فایند ته. کله مو چې فایند باندې کلیک وکړو دلته به خپل د خوښې کلمه ولیکئ. د مثال په ډول ما دلته ولیکه ټیچر، نو تاسو وګورئ د ټیچر کلمه دلته دوه وارې راغلې ده. او که چیرته تاسو پرمختللی فایند غواړئ نو دلته به راشئ فایند ته ایډوانس فایند باندې به کلیک وکوئ. وګورئ بیا هم دلته ماته همغه د ټیچر کلمه شته دی، زه یې لټولی شم، خو دا ځل زه کولی شم چې فایند ته راشم، ماین ډاکومنټ انتخاب کړم. نو دې سره څه وشو؟ دې سره چې چیرته د ټیچر کلمه راغلې هغه به ما سره انتخاب شي. نو کله چې د ټیچر کلمه سلیکټ شوه، د سلیکشن نه وروسته زه کولی شم د هغې رنګ بدل کړم، بولډ یې کړم، ایټالیک یې کړم، هر څه چې وغواړم زه یې ترسره کولی شم. مثال په ډول که زه راشم دلته دا ځل په فایند کې ولیکم چې ماته د احمد نوم پیدا کا، نو راځم فایند ته ایډوانس فایند باندې کلیک کوم، دلته لیکم احمد نوم راته څنګه کا پیدا کا. نو کله چې فایند نیکس باندې کلیک کوم نو یو ځل به ماته د احمد نوم پیدا کوي. وګورئ بیا ځلې فایند نیکس وهمه دا د بل دې ځای کې دی. او کله که راشم فایند ان ماین ډاکومنټ باندې کلیک وکړم نو د احمد نوم چې چیرته وي هغه به ټول راته څنګه کوي لیکي. اوس په دې کې دا خبره ده د احمد نوم درې ځله راغلی، زه غواړم هغه احمد انتخاب کړم یا هغه احمد پیدا کړم چې بولډ شوی وي، نوم یې بولډ شوی وي. د دې لپاره به تاسو دلته احمد ولیکئ، فارمیټ ته به راشئ، فنډ ته به راشئ او دلته به ورته ووایئ چې بولډ انتخاب کړه، اوکې کړه. نو دې نه وروسته که زه راشم فاین ان ماین ډاکومنټ انتخاب کوم، تاسو وګورئ دا احمد او دا احمد انتخاب نشو ځکه یوازینی بولډ شوی احمد هغه موږ سره دغه دی. په دې ترتیب بل موږ سره د لویو او د کوچنیو تورو د استعمال ده. که چیرته تاسو راشئ دلته یو احمد ولرئ خو هغه په کوچنیو تورو، د مثال په ډول زه دا توری کوچنیو ته تبدیلوم او زه راشم دلته ورته ووایم چې احمد ماته پیدا کا، خو دا ځل ورته وایم چې هغه احمد چې بولډ ایټالیک نه وي ساده اوسي، نو دا اوکې کومه. نو تاسو وګورئ فاین نیکس باندې کلیک کوم نو دا راته پیدا کوي، فاین نیکس باندې بیا کلیک کوم دا هم پیدا کوي. نو زم دا راته مه پیدا کوي، یوازې هغه احمد راته پیدا کړه چې په کوچنیو تورې اوسي. زه به لومړی راشم ای به څنګه کوم کوچنیو تورو ته تبدیل کوم، له هغې نه وروسته مچ کیس ته به ټیک مار ولګوم او فاین ان ماین ډاکومنټ به انتخاب کوم. تاسو وګورئ اوس یوازې دغه احمد انتخاب شو ځکه دلته ما ورته وویل چې ته لوی او واړه توري په نظر کې ونیسه. بله خبر موږ سره هغه چې دی د یوازې د یو کلمې پلټل دي. مثلا که زه دلته راشم علي پیدا کړم علي، نو دلته فاین ان ماین ډاکومنټ باندې کلیک وکړم نو تاسو وګورئ چې علي هم پیدا کړو، په ولی کې هم علي راغلی او په خالد کې هم د ای ال آی توري راغلی دي. نو زه ورته یم نه هغه علي راته پیدا کړه چې ځان ته یو کلمه اوسي. نو تاسو فاین هول ورډ اونلی ته ټیک مار ولګوئ، فاین ان ماین ډاکومنټ باندې به کلیک وکوئ نو یوازې هغه علي پیدا کړو چې د یو کلمې شکل لري، یعنی هغه علي پیدا کړو چې مستقل وي، نه چې په نورو کلماتو کې یا نورو حروفو سره یو ځای شوی اوسي. له دې نه وروسته موږ سره دلته ریپلیس دی. ریپلیس او فایند تقریبا په یو شکل کې دي، خو ریپلیس کې یوازینۍ خبره دا ده چې تاسو ریپلیس کې کولی شئ چې یو څه پیدا کړئ. د مثال په ډول ته ماته ټیچر پیدا کړه هغه تبدیل کړه په منیټور باندې، نو دلته بیا راشه ریپلیس باندې کلیک وکړو یس یې کا، نو وګورئ دلته به اوس ټیچر په منیټور باندې څنګه شي تبدیل شي. تاسو دې ځای ته وګورئ ریپلیس اوکې. نو ومولیدو چې اوس ما وشو کولی چې د ریپلیس په مرسته یوه کلمه په بله کلمې باندې څنګه کړم تبدیل کړم. دا د دوه ځله ما سره ټیچر کلمه راغلی وه نو دا تبدیل شو منیټور ته. همدارنګه تاسو کولی شئ سټوډنټس په لرنر باندې تبدیل کړئ چې دا ستاسو کورنۍ دنده شوه. د ریپلیس وروسته موږ سلیکټ لرو. که چیرته تاسو غواړئ چې ټول متن انتخاب کړئ سلیکټ آل باندې کلیک وکړئ نو ټول به انتخاب شي په دې ترتیب. او که چیرې په دغه متن کې تاسو اشکال هم ولرئ، د مثال په ډول زه راځم دلته څو شکلونه رسموم. وګورئ دا څو شکله ما دلته رسم کړل. اوس زه راځم سلیکټ او سلیکټ آل باندې کلیک کوم، تاسو وګورئ چې هم شکلونه انتخاب شو او هم متنونه انتخاب شو. ځکه اوس ډیلیټ بټن وهم نو ټول ډیلیټ شو، دې نه معلومه ده چې ټول انتخاب وو. او که چیرته دلته راشم سلیکټ ته او په سلیکټ کې دلته سلیکټ ابجیکټ واخلم او خپل سلیکشن له دغه ځای نه شروع کړم، تاسو وګورئ چې اوس ما سره یوازې څه شی انتخاب دي، ابجیکټ یا شکلونه انتخاب دي. که زه ډیلیټ بټن وهم نو یوازې به ما سره شکلونه ډیلیټ شي، نور متنونه به پاتې شي. زه به دا ډیلیټ کړم. اوس راځم دې باندې خبره کوم. تاسو وګورئ دلته ځینې کلمات بولډ حالت کې دي او ځینې چې دي ساده حالت کې دي. نو زه ورته ټول هغه کلمات چې هغه ما سره بولډ وي هغه څنګه که په نښه کړه. نو تاسو به راشئ یو کلمه به انتخاب کړئ،
یا به کرسر ودرئ یا به ډبل کلیک سره انتخاب کې نو سلیکټ ته به راشئ او دلته به ورته وایي چې سلیکټ ټیکس وذ سیملر فارمیټینګ دغه متن په څیر چې څومره متنونه دي هغه راته پیدا کا نو په دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو وګورئ څومره ځایونه کې چې موږ سره کلمات بولډ وو هغه ټول پیدا شو. همدارنګه که زه هغه کلمات انتخاب کوم چې بولډ شوي نه وي او سلیکټ ته راشم سلیکټ ټیکس وذ سیملر فارمیټینګ واخلم نو ټول هغه کلمات ما سره سلیکټ شول چې بولډ نه اوسي. نو په دې ترتیب تاسو سلیکشن کولای شئ چې د سلیکټ آل شارټ کټ موږ سره کنټرول ای دی کنټرول ای سره تاسو کولای شئ خپل ټول لیکل څنګه کې سلیکټ کړئ. دا و د نن ورځ درس په دې هیله چې ډېر څه مو زده کړي اوسئ.